بسم الله الرحمن الرحیم. زه هند افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو، په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د ORCD موسسې خالي بسونو ته ثبت نام وکړو. ملګرو، په یاد مو وي چې دا طریقه یوازې دا نه چې نن ورځ دپاره ده، دا طریقه دایمي او همیشه لپاره چې ORCD موسسه کله بسونه اعلانوي نو تاسو په دغه طریقه ورته اپلای کوئ. سمه ده، تاسو به لومړی راشئ کروم ته، یا که چېرته لینک وي تاسو سره په هغې کلیک وکړئ. صحیح ده، یعنې لینک وي در سره تیار لینک وي هغې کلیک وکړئ. که چېرته لینک در سره نه وي نو تاسو بیا اکبر سایټ نه دغسې طریقه اپلای وکړئ. ښه، دلته چې کله کروم ته راغئ دلته به تاسو ولیکئ اکبر بیا ټکی ORG. صحیح ده، دا د اکبر اصلي سایټ دی. نور سایټونه چې دي هغه هم صحیح دي، خو دا اوریجنل یعنې هغه سایټ دی چې کوم رجسټر د افغانستان دولت سره او دوی دندې اعلانوي. صحیح ده، دلته چې کله تاسو کلیک دا صفحه تاسو ته راغله، دلته به دغه 3 ټکي ووهئ او بیا به جابس باندې کلیک وکړئ. کله چې جابس باندې تاسو کلیک وکړو نو دلته دا وظیفې دي او دې خواته ارګنایزیشن دی او دې خوا لوکیشن دی او کلوز ډیټ دی. صحیح ده، دا یو جدول دی. په دې کې به تاسو دا کوئ خپل وظیفه کوم ته اپلای کوئ، ORCD ته. صحیح ده، ORCD کوم ولایت اعلان کړي دي تاسو ته معلومات وي. اوس مهال چې اعلان کړي دي ما ته معلومات دي نو کونړ ولایت دی. کونړ به سلیکټ کړو په لوکیشن کې، اول ته به راشي ORCD موسسې خالي بسونه اعلان کړي دي. صحیح ده، دلته دوی ګوره برابر شپږ پوزیشن اعلان کړي دي او هر یو 9 نفر دوی استخدام کوي یا په دندو ګماري. دلته موږ راځو یو دنده خلاصو او هغې ته اپلای کوو. فرض مثال زه خلاصوم واکسیناتور، په دغه به واکسیناتور به کلیک وکړئ. کله چې دا تاسو کلیک وګورئ ویډیو ښه دقیق ګورئ چې بیا تاسو ته مشکل نه وي. صحیح ده، نو دلته به تاسو پوزیشن ټایټل وکتو. ګوره زه هر ویډیو کې وایم تاسو دا معلومات صحیح دقیق ګورئ. لومړی معلوماتو نظام پوهوئ بیا ورته اپلای کوئ. صحیح ده، دا معلومات وګورئ کوم ځای دپاره دی او څو نفر دي. ګورئ نمبر آف جاب 9 نفر دي. کوم ولسوالۍ دپاره دي یا کوم ښار دپاره دي، د هغه ولسوالۍ نومونه دي. بیا به راشي لاندې ډیوریشن ګورئ، دا ډېر مهمه دی. تاسو به فکر وي چې دا وظیفه شاید 1 کال دپاره وي، 1 کاله نه شاید دایمي، خو دلته به دوی 3 میاشتې لیکلي، 1 میاشت کې لیکلي وي. دې تاسو فکر وي، ګورئ دلته لیکلي 3 میاشتو لپاره دا وظیفه ده. او بل ټول نه مهم چې دی جنډر دی. جنډر ته تاسو فکر کوئ، یعنې دا شاید ځینې وظیفه اعلان شوي تاسو فکر نه وي هغه فیمل دپاره وي، ښځینه دپاره وي، یا ځینې وظیفه اعلان شوي یوازې میل دپاره وي، تاسو ښځینه یاست نو تاسو ته اپلای کوئ. نو دې ځای ته ډېر فکر لرئ. جنډر کې به میل فیمل صحیح ده تاسو ګورئ. او بیا به چې دی ایجوکیشن ګورئ، یعنې ایجوکیشن کې دوی څومره تعلیم والا کس پکار دی. 14 پاس پکار دی، 12 پاس پکار دی، که لیسانس پکار دی. ګوره دوی وایي لیسانس کوم وي صحیح ده، او که 14 پاس هم وي صحیح ده، یعنې نرسنګ نه باید فارغ وي خلاص. صحیح شو. د دې نه بعد د ORCD معلومات دی. جاب ډسکرپشن دی. جاب ډسکرپشن دا معنی چې دوی په تا ته چې دا دنده سپاري د واکسیناتوري ته به څه کارونه کوي هغه دا دي. صحیح، دا ځان سره کاپي کوئ او هلته ځان سره نوټ کې پیسټ کوئ. بیا ګورئ کله چې مقصد کامیاب شي یا کله سلیکټ شو تاسو نه پوښتنه یا کوي یا فرضاً تیار په تاسو پوه یاستئ چې زما کار دا دی، دا د دوی هغه دی. بل جاب ریکوایرمنټس دي، ګوره دا به تاسو پوره کوئ. دې ته ډېر زیات فکر وي. کله چې CV جوړوئ که نه او دې واکسیناتورۍ ته اپلای کوئ نو تاسو به ټول نه اول به جاب ریکوایرمنټس ګورئ چې دوی څه رقم کس پکار دی او څومره کاري تجربه غواړي. نو دلته به تاسو دا ګوره وایي بیچلر ډیګري نرسنګ ان یا لیسانس وي یا 14 پاس وي خو نرسنګ یې ویلی وي. صحیح ده، افغان وي یعنې بل هیواد نه اوسي، واکسیناتورۍ ټریننګ ولري. صحیح ده، بل چې 2 نه 3 کال پورې ایکسپیرینس ولري. که چېرته تاسو CV جوړه کړئ او هغې کې 1 کال مقصد ایکسپیرینس وي یا 6 میاشتې وي تاسو ته اولیت نه درکوي. که چېرته عمومي ډول خلکو
ایکسپیرینس کم وي 1 کال وي 6 میاشتې وي عمومي ډول که نه چا پکې 2-3 کاله نه وي نو بیا تاسو ته هغه درکوي خو که چېرته هغوی ته 2-3 کاله والا پیدا شي یعنی هغوی 2-3 کاله ایکسپیرینس سی وي کې لیکلی وي نو هغوی به اول شارټ لیست کوي تاسو نه صرف نظر کوي صحیح ده دا به دې ته به تاسو فکر کوي بل وایي سپیک ایبل ټو سپیک ان پښتو دري ان انګلیش 3 وړه ژبو باید دا پوه اوسي تاسو کله سی وي جوړوئ هلته ګوره 3 وړه ژبه لیکئ انګلیش پښتو دري او ټول فلوئنټ لیکئ پښتو دري نیټیف لیکئ او انګلیسي فلوئنټ لیکئ یا ایکسلنټ لیکئ نو دا به ډېر ښه راځي بیا دوی ستاسو شارټ لیست کوي بل چې دی ایبل ټو ورک ان د فرست پیس انوایرمنټ صحیح ده دا وایي چې ډېر ښه کار کولو تیز قابلیت ولري ښه قابلیت ولري او بل چې دی ساحې ته ایبل ټو ګو ټو د فایلډ یعنې ساحې ته وکولی شي چې لاړ شي یعنې کوم ځای دوی ورته انتخاب کړي که نه هلته ته باید دا لاړ شي نو دغه شیان باید تاسو په نظر کې ولرئ سی وي کله جوړوئ نو دغه شیان ته فکر ولرئ صحیح شو موږ راځو ساده سبمیشن ګایډلاین به تاسو ګورئ کله چې دا تاسو ویلس نو هغې نه بعد به تاسو راشئ اصلي مونږ کار کوم ځای کې دی سبمیشن ایمیل کې دی سبمیشن ایمیل کې ګورئ دلته ایمیل هم شته دی دغه لاندې خو ایمیل باندې زیاتره ځینې وخت لږ مشکل راځي خو دغه فورم چې کوم وي HTTPS چې لیکلی وي دا لینک باندې ګوره زه یې سلیکټ کومه د دې نه به پاس دی دغه باندې چې کله اپلی وشي دا ډېر ښه راځي او دغه لاندې لینک ایمیل د لارې چې وي ایمیل د لارې اپلی کول بیا تاسو ته ما بله ویډیو کړې ده هغه وګورئ د پلی لیست کې شته دی ښه پلی لیست کې وګورئ هلته ایمیل د لارې اپلی کول ما ویډیو کړې ده هغه به تاسو وګورئ صحیح ده دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ اوپن به کړئ ویډیو خیر اوږده کیږي خو تاسو به نه راسره تنګېږئ ځکه دا خو یو مهمه ویډیو ده او د اپلی کول ویډیو د کار څومره اوږده شي خیر تاسو وګورئ زما مقصد دا ده چې تاسو پوه شئ نور څه مقصد زما نشته بله خبره دا ده دلته به تاسو څه وکئ ایمیل غواړي او وایي دا کوم ایمیل چې دی اوس دا زما ایمیل دی که نه وایي دا ایمیل دی کې انکلوډ کوئ زه ورته وایم چې یس صحیح ده دا ایمیل دی ما ته مقصد انکلوډ شي دا باید تاسو د ګوره سټار چې کوم سره وي که نه دا سټار والا به تاسو صحیح ډکوئ هغه ځای کې به خط لیکئ دویم اپشن چې دی دا هم د هغه په رقم اپلی ده لکه PUMI چې ما یو ویډیو کړې ده هماغه په رقم ده خو لږ څه به فرق لري زه بیا تاسو ته وایم دلته به تاسو نیم ولیکئ پوره نوم به ولیکئ هم خپل پوره نوم به ولیکئ تخلص یا به تخلص به ورسره ولیکئ فول نیم دې ته وایي چې تخلص هم ولیکئ بل د ایمیل ادرس اوس به تاسو دې کې ایمیل لیکئ صحیح ده خپل ایمیل به لیکئ چې کوم ایمیل تاسو غواړئ چې هغې ته کوډ دغه راشي البته دا دوی ما ته ایمیل وکړي چې کله شارټ لیست شم ځینې وخت دوی ځکه دا ورکوي چې دوی پوهېږي شاید کس اپلی بازار کې وکړي نه نو بازار کې چې اپلی کوي خو یو ایمیل وي نو دلته بیا هغه دویم ایمیل ځکه غواړي چې دا باید دغه کس ایمیل وي چې دوی ته بیا مونږ مقصد ریپلی ورکړو دلته به ستاسو خپل موبایل شمیره ولیکئ دا هم چې کله ولیکله د دې نه بعد تاسو ته وایي کوم ځای کې تاسو دا ولید تاسو خبر شوئ چې دا بس اعلان شوی دی تاسو ورته څه لیکئ تاسو ورته اکبر سلیکټ کوئ صحیح ده مونږ اکبر سایټ کې ولید او که نه اکبر نه سلیکټ کوئ مشکل نشته دلته ولیکئ فیسبوک ادر ولیکئ بیا فیسبوک ولیکئ نو اکبر چې ولیکئ ښه راځي اکبر صحیح ده بیا وایي ډو یو نو ویکنسي نمبر مې تاسو پوهېږئ ورته وایي چې یس زه پوهېږم بلکل بل وایي ویچ ارګنایزیشن اناونس دیس پوزیشن وایي کوم دغه چې دی کوم مؤسسې ارګنایزیشن یا ادارې دا پوزیشن اعلان کړی تاسو ORCD انتخاب کوئ صحیح ده د دې نه بعد به تاسو څه وکئ which position you are applying for وایي کوم پوزیشن لپاره تاسو اپلی کوئ ګوره دلته اوس سلیکشن نشته دلته به تاسو لیکئ اوس کوم پوزیشن دی مونږ کوم پوزیشن وهلی و واکسیناتور
واکسیناتور به تاسو ښه صحیح لیکئ، ښه غلطي به نه کوئ. ګوره دقیق فورم ډکوئ چې شارټ لیست شئ. دا به بیا تاسو نیکسټ کوئ. دا فورم دا صفحه خلاصه شوه. دویم صفحې ته راځو. په دویم صفحې کې تا ته وایي په دویمې صفحه کې څه وایي؟ وایي رایټ د ویکنسي نمبر اکبر RORCD جاب. وایي دغه لینکونه چې کوم درکړي په دې کې ویکنسي نمبر دی. ګوره ویکنسي نمبر تاسو ته وایي هغه ډېر زیات مهمه. دلته به زه بېرته راشم شاته او دلته به راشم او هغه ویکنسي نمبر به ځنه کاپینګ. ګوره واکسیناتور دی او دلته به تاسو راشئ دغه ویکنسي نمبر څه شو؟ دا ده ویکنسي نمبر به تاسو دغسې کاپي کوئ او بیرته به راشئ دغه صفحې ته او دلته به ویکنسي نمبر ضرور ولیکئ. دا ډېر زیات مهمه که چېرته تاسو غلط ولیکه نو تاسو شارټ لیست کوئ نه. ګوره یو غلطي که تاسو وکړئ تاسو ټول فورم مقصد خواري خوشي ځي، نه شارټ لیست کوئ. صحیح ده. تاسو به ډېر دقیق اوسئ. دلته به نیکسټ ووهئ. ویکنسي نمبر ما پیسټ کړ. نیکسټ بله صفحې ته ځو. اوس وایي تاسو ایجوکیشنل لیول څومره دی، یعنې څومره تعلیم هم کړی دی. زه به ورته ووایم مقصد زه لیسانس یم. تاسو 12 پاس یاستئ 12 پاس ولیکئ. نو لیسانس انتخاب کړئ تاسو. بیا وایي ډپارټمنټ آف سټډي کوم ډپارټمنټ کې یعنې کوم پوهنځی تاسو ویلی دی. دلته به تاسو جنرال میډیسن راځي، ډېر شیان راځي. اوس تاسو به لکه مربوط د بس به خپل انتخاب کوئ. اوس مربوط د بس دوی چې وغوښتو نرسنګ والا وغوښتو که نه نرسنګ به سلیکټ کوئ. داسې نه چې اوس نرسنګ والا غواړي تاسو ورته یا جنرال میډیسن سلیکټ کوئ یا ورته فرض مثال بل یو سلیکټ کوئ BBA سلیکټ کوئ یا بل یو، نو دا بیا تاسو نه شارټ لیست کوئ. نو مربوط د بس کوم یو وي همغه به شارټ لیست هغه سلیکټ کوئ چې تر څو شارټ لیست شئ. صحیح شو. نرسنګ شو. په دې صفحه کې بیا تاسو لاندې راشئ. ډیټ آف ګراجویشن د کوم کال کې تاسو فارغ شوئ، کوم کال کومه ورځ. زه ورته 2023 فرض مثال د جنوري میاشتې په اول تاریخ باندې زه فارغ شوی یم. صحیح شو. بیا وایي ان ویچ ګریډ ایوریج یو ګراجویټډ. وایي کوم فیصدي سره ته فارغ شوی، فیصدي ستا څومره وګوره څومره پوښتنې کوي دوی. تاسو به څه ورته ولیکئ څومره فیصدي چې وي. اویا تر 9 خو له 80 تر 9 دا 80 نه پورته فیصدي بالکل صحیح ده. زه به اویا تر 9 ولیکم. صحیح ده. بیا وایي ډیډ یو پاس ایګزټ ایګزام. وایي تاسو ایګزټ امتحان ورکړی دی، هغه کوم چې انسټیټیوټونو فارغ شي بیا دولتي امتحان چې ورته وایي هغه تاسو ورکړی دی. تاسو ورته یاست. که چېرته نو ولیکئ بیا هم نه شارټ لیست کوئ. بل د نیم آف د یونیورسټي ګراجویټډ. وایي کوم انسټیټیوټ نه تاسو فارغ شوي یا کوم پوهنتون نه تاسو فارغ شوي یاستئ. نو بیا به تاسو خپل پوهنتون نوم یا هم انسټیټیوټ نوم ورته ولیکئ. صحیح ده. بس دلته به یو نوم ولیکئ چې کوم نه تاسو فارغ شوي یاستئ. صحیح ده. زه هسې لیکم ځان نه، تاسو به صحیح لیکئ. بل به کنټري آف د یونیورسټي ګراجویټډ فرام. وایي کوم هیواد کې تاسو فارغ شوي تاسو به دلته افغانستان ولیکئ. او هغې نه بعد به وایي نمبر آف ایئرس آف ایکسپیرینس څومره کاري تجربه لري. زه لیکم 3 کاله. صحیح ده. 3 به ولیکئ. ایئر ورسره خط ضرور ولیکئ. صحیح ده. بیا وایي یور فیسبوک پروفایل. دلته فیسبوک پروفایل کې به تاسو څه وکئ خپل فیسبوک لینک به واچوئ. صحیح ده. فیسبوک لینک ښه داسې فیسبوک ته راشئ. کله چې فیسبوک خلاص شو دلته به تاسو د خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ. داسې چې کله راغلی لاندې به راشئ دغه 3 ټکي به ووهئ. صحیح ده. 3 ټکي ښه. کله چې 3 ټکي ووهله دلته به لاندې راشئ یور پروفایل لینک. صحیح ده. کاپي لینک. تاسو به دغه لینک له خپل پروفایل فیسبوک پروفایل لینک کاپي کړئ او را به وړئ. ګوره دوی دا څه ورته وایي ریکوایرمنټ دي د دوی کوم ضروري دی، یعنې دا ضروري دی تاسو باید ولیکئ. صحیح شو. لینک هم ولیکل که نه.
او بل یور لینکډین لیکئ دا بل هم پرېږدئ او لاندې راشئ وایي کوم تاریخ باندې تاسو اپلیکیشن کوم تاریخ باندې دا بس چې دی دغه کېږي کلوز کېږي وایي اوس دلته پوښتنه کوي تاسو خبر یاست یا نه یعنې دغه خبره ده اوس به تاسو څه ورته ولیکئ جنوري په 9 کلوز کېږي تاسو به جنوري 9 سلیکټ کوئ صحیح شو صحیح به لیکئ ډېر سخت پوښتنې کوي نو هغه به تاسو ټول داسې صحیح ځواب کوي ورته بل وایي سبمیټ یور ریزومي سی وي ته ویل کېږي ښه تاسو به دې کې سی وي اپلوډ کړئ زه به ورته یو څه اپلوډ کړم خو تاسو به صحیح سی وي اپلوډ کړئ زه به ورته فرض مثال یو عکس یو شی واچوم چې تاسو پوه شئ دلته به براوز ووهئ هلته چې کلیک وکړو دلته به براوز ووهئ نو دا د دلته به سی وي داسې اپلوډ شي کله چې اپلوډ شو هغې نه بعد به تاسو اټچ سرټیفاید ټرانسکریپټ تاسو به دلته ټرانسکریپټ هغه کوئ ور واچوئ ټرانسکریپټ به تاسو له خپل انسټیټیوټ نه اخیستلی شئ صحیح ده ټرانسکریپټ به تاسو دې کې ور واچوئ وایي هغه ټرانسکریپټ چې ستاسو نمرې پکې وي ټرانسکریپټ هغه ته وایي هغه نمرې چې تاسو پکې د سمیستر و هغه به تاسو دې کې اپلوډ کړئ نو د دوی شرایط لږ څه سخت دي تاسو به په همدې باندې ځان ورسره برابروئ چې برابر نه کوئ نه کېږي صحیح ده هغه به تاسو هم ورته اپلوډ کړئ تاسو اپلوډ کړو ویډیو هم لږ اوږده شو ملګرو په دې هیله چې تنګ شوي ناست دی زه چې تاسو دپاره دومره خواري وکړم ویډیو جوړوم نو تاسو حق زه لرم چې تاسو ته نشر کوم او تاسو یې بیا ګورئ نو حتما ویډیو دقیق پوره ګورئ او لایک کوئ هم صحیح ده دا چې وشو دلته بس نور خلاص شو بس ساده به سبمیټ ووهئ صحیح ده کله چې تاسو سبمیټ ووهلو تاسو ته به یو ایمیل هم راشي شاید ایمیل راشي ګوره وایي ORCD job application form thank you for your interest وایي someone will be contacting you shortly وایي یو کس به موږ له تاسو سره ضرور کنټاکټ کوي چې کله تاسو شارلی شوئ او تاسو د کومه دغه چې ده اپلیکیشن چې ده یا کومه اپلای چې ده دا ستاسو هغه ورسېده شاید تاسو ته ایمیل هم وکړي ایمیل خپل چیک کړئ که چېرته ونه کړو هغه مشکل نشته بس تاسو اپلای په دقیق ډول باندې ترسره شو نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي ویډیو ضرور درسره لایک کړئ کمنټ هم راته وکړئ تاسو کمنټ موږ ته مثبته انرژي راکوي کمنټ هم وکړئ او زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ په دې خاطر چې موږ کله ویډیو اپلوډ کوو هغه به تاسو سره تیار سبسکرایب وي تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي تاسو به له ویډیو نه خبرېږئ موږ انشاءالله داسې ویډیو نه اپلوډ کوو چې هغه یو فایده پکې نه وي یعنې ډېر ویډیوګانې شته ډېر خلک اپلوډ کوي خو بې فایدې وي یعنې داسې شیان وي چې هغه یو فایده پکې چاته نه رسیږي تاوان رسیږي نو موږ به انشاءالله هر ویډیو ښه صحیح ویډیو وي او یو فایده وي یو مقصد به پکې وي هغه هم مقصد دا چې یو څه به تاسو زده کوئ نو فایده منه ویډیو به وي نو زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ویډیو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم پوه شي چې څنګه اپلای کېږي نو تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم خوشحاله سو کله کامیاب اوسئ د الله په امان